اوبه هغه څه چې د انسانانو ژوندیو موجوداتو لپاره حیاتي بلل کیږي او له هغې پرته ژوند ناممکن او سخت وي. تازه د کندوز ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست د ډاکار دفتر په مالي همکارۍ د دغه ولایت امام صاحب ولسوالۍ په سید احمد شاه اغا سیمه کې د 90,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د اوبو رسولو یوه شبکه ګډ اخیستنې ته وسپارله. تر دې وخته پورې خو دغه شبکې کار دا د ډاکار موسسې په غاړه و، شبکه تکمیل شوله، نو نن دوی ته وسپارل شو، تسلیم شو دوی ته. نو دې نه اخواته غوښتنه م دوی نه دا ده چې د دې حفاظت او مراقبت د دوی په اختیار کې ده، باید دوی د دې حفاظت وکړي. په دې شبکه کې د 40 متر مکعب په وړتیا سره د کانکریټي ذخیرې جوړول، د 80 متر په ژوروالی سره د ژورې څاه کیندل او 14,400 متر په اوږدوالي پایپ غځول شامل دي. په دې کې د 4 شیردانونو او 21 سورتختو نصب هم شامل دی چې تقریبا 200 کورنۍ دې څخه استفاده کوي. په همدې حال ځای اوسیدونکي د دغې شبکې په جوړېدو خوښ دي او وایي له دې وړاندې د صحي اوبو نشتوالي له امله دوی له سختو ستونزو سره لاس او ګرېوان وو. او موږ صفا اوبه نه درلودې، موږ د نار اوبه لکه مقصد هغه ډېرې ناصحي اوبه وي. اوس موږ ته صحي اوبه ډېرې په لنډ وخت کې مقصد تهیه کړې. مننه. نو دغه ډاکار موسسه راغله دلته او دلته کته یوه څاه جوړه کړه او دا اوبه ډېرې صحي دي او دا ټیسټ شولې. وروسته د ټیسټ دغه اوبه معلومې چې دا اوبه صحي دي او بیا دغه اوبه چې دغه کلي ته راغلې او دې کلو تقریبا 200 شیرونه یعنی 200 کوره د اوبو نه مستفید شولې. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د اوبو رسولو دا شبکه په داسې حال کې جوړیږي چې له دې وړاندې هم د کندوز د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست له لوري په مرکز او ولسوالیو کې ورته د صحي اوبو رسولو شبکې جوړې شوې وې.